السلام علیکم ورحمۃ الله. ملګرو ډیر زیات ملګری میسیجونه کوي، څوک وایي غلطي وسوسې راته ډېرې راځي، څوک وایي زنا کې مبتلا یم، یا څوک وایي د زنا وسوسې راته راځي، څوک وایي د اسلام باره کې راته وسوسې راځي، څوک یو نورې وسوسې یادوي. مطلب مختلفې وسوسې خلک یادوي، وایي چې داسې وظیفه راته وښیه چې د وسوسو نه الله تعالی ماته نجات راکړي. نو دا ملګري دي دا ویډیو وګوري چې چاته وسوسې ډېرې ورځي، که هر قسمه وسوسه ورځي ورته دا ویډیو دې وګوري. که د زنا وسوسه چاته ورځي، زنا ته زړه کېږي یعنې داسې وسوسې ورته ورځي، یا نورې څه وسوسې ورځي، د اسلام باره کې وسوسې ورځي، یا مطلب دا شیطانی وسوسې چې چاته ډېرې راځي. که کسان دې دا ویډیو ګوري ښه دې کې ورته ډېرې اسانې وظیفې ښیم. که دا وظیفې چېرې شروع کړي نو انشاءالله دا وسوسې به مکمل ختم شي. نو توجه سره دا وری 4 وظیفې در کوم، اسانې وظیفې دي، دا یادې کوي، زده کوي او د دې وظایفو اهتمام کوي. انشاءالله دا ټولې وسوسې به تاسو نه مکمل ختم شي. شیطاني چې څونه وسوسې دي دا به تاسو نه مکمل ختم شي. نو چاته چې وسوسې ورځي دغه کسان به څه کوي؟ دغه کسان به سحر او ماښام 100 پیرې به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به وایي. تعوذ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به 100 پیرې وایي. ورسره به 100 پیرې درود شریف وایي. که هر یو درود وایي، که درود ابراهیمی وایي یا که وړوکي درود نورم شته، ډېر واړه درودونه شته. وصلی الله علی النبی الامي، وصلی الله علی النبی الامي دا هم ویلی شي، یا نور چې څونه درودونه دي دا کم ویلی شي. نو 100 پیرې به درود شریف وایي. او ورسره به 100 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله دا به 100 پیرې وایي. او ورسره به 100 پیرې استغفار وایي، استغفر الله دا به 100 پیرې وایي. نو دا 4 وظیفې دي. بیا ورېښه یو ځل دا وظیفې چې اسانه یې درته 100 پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 100 پیرې درود شریف، 100 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله، او 100 پیرې استغفر الله. دا 4 وظیفې دي سحر او ماښام دا جاری ساتي. نو انشاءالله دا وسوسې به نه مکمل ختم شي. خو سحر او ماښام نو څه مراد دی؟ سحر مطلب دا د ورځې 12 بجو نه مخکې دا سحر دی، او د ماښام څه مطلب مازدیګر نه وروستو تر کومه پورې چې اوده شوي نه وي دغه ټایم کې دا ویلی شي. که مازدیګر نه څوک یې وروستو وایي، که ماښام نه څوک وروستو وایي، که ماسخوتن نه وروستو څوک وایي، خپله مرضي ده. بیا نو دا 4 وظیفې تاسو جاري ساتئ. انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم سره به تاسو د ټولو شیطانو وسوسو نه محفوظ وساتلی شئ. صحیح ده؟ الله رب العزت مو خوشحاله بس ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.